هلته به مجرم سوی قرآن وایي یود المجرم لو یفتدي من عذاب یومئذ ببنیه وصاحبته واخیه دی بناری کی الله ته ګناهګار یا الله ما خو د دې ظالمانو زامنو د پاره وکړو زما دا زامن جهنم ته ورواچو خو ما خلاص کړه وصاحبته یا الله ما خو د دې زنانې د پاره هر څه وکړو دغه زنانه جهنم ته ورواچو خو ما خلاص کړه واخی یا الله ما د دې ورونو د پاره هر څه وکړو د زما ورونه نن ټول جهنم ته ورواچو خو ما خلاص کړه وفصیلته التي تؤوي یا الله ما د خپل خاندان د پاره وکړو ما د ورونو د ورېرو د ورېندارګانو د دې دپاره هم مې درواغ وویل هم مې ګناه وکړل هم مې حرام راوړو یا الله نن دا ټوله جهنم ته ورواچو خو ما خلاص کا ومن فی الارض جمیعا یا الله د مځکې د مخ انسانان جهنم ته ټول وروغورځو خو ما خلاص کا الله بس ورته کلا لا تزر وازرة وزر اخرى نن قیامت دی نن حساب و کتاب دی دا د الله حساب دی نن د یو ګناه بل نشي پورته کولی چې څه دې کړي دي کې زامن خوري کې ستا زنانه خوري کې ستا ورونه خوري کې ستا خاندان خوري د هغو ټولو حساب نه ستا سره کېږي لا تزر وازرة وزر اخرى یو سړی د بل بوج نن پر بوجه نشي پورته کولی هر سړی به نن د خپلې کړنې حساب ورکوي نو زه دا درته وایم چې زندګي په دې نیت تېرول چې د آخرت د عزرایل دپاره تیار اوسېدل چې نن به راځي ماښام به راځي سهار به راځي د ورځې به راځي در ما او تا تکړه ځوانان در ما او تا هوښیاران ځوانان در ما او تا درانه خلک او در ما او تا په صحت جوړ خلک هغوی د دنیا سره رخصت شو ما او تا هم رخصتېږو دا زندګي نه ده معلومه چې در څو پورې به روانئ په دې زندګي سړی نه دوکه کېږي